بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ملګری او ډیر شاګردانو ما سره دا خبره شریکه کړې ده. ما مخکې په دې خبرې کړې خو یو ځل بیا وکم چې دوی دغه وشي. وای مونږ کله ناکله ډیر جدي یو، خپل جرأت هم یي، خو کله ناکله دغه وجه نه یا که جرأت نه می خپل خبره یا د کم شیخ خبره یا د کم سیاسي غړي حق خبره یا هغه کسیت لیکنه نشر کوو، نو په دې وجه نه نشر کوو. دا موږ ته ډېر زور راکوي چې کله ناکله خلک موږ ته هغه خبره به جدي یا به د غم وي، جدي یعنې سیریس به وي او خلک به پرې راته زموږ چې کوم مخالف وي د نظریې نو هغه به پرې د خندا والا ایموجي د خندا والا کارټون د خولې چې سره نیولي او داسې خاندي یا د اوښکې د خندا هغه اوښکې را رواني خولې سره دا پرې راتږدي. نو بیا یا په کمنټ کې را لیږي یا په ویډیو کې ږدي راته، نو بس دا موږ ته زور راکوي خبره جدي یا د غم ویډیو یا د غم خبره هلته پرې راته د خندلي، نو موږ بیا د حق نه تیر شو، حق نه شیر کوو یا هغه حق وینا کم سیاسي غړي کم د سیاستدان خبره نه شیر کوو. که کومه کار ته ثواب دپاره شیر کول غواړي، ثواب په نیت او یا په دې نیت باندې چې خلک ته فایده ولله حق د حقیقت خلکو ته ورسېږي، نو دغه ایموجي او دغه خلکو پسې مه ځه. اولنۍ خبره خو دا ده چې دغه خلک د لیکلو او ویلو لپاره څه نه لري، نه پوهېږي، دغه جاهله دي ځکه خو دغه لیکي. او بل ځینې اکثره وخت کې تا په حقه ګڼي هغه حقیقت پې ښه ولګي خندا ورشي. د انسان فطرت هم دا چا باندې حقیقت ښه ولګي وخاندي دلیلو سره نه کنه ته ماشومان من چې غلا رسوا شي ستا بیا خاندي یا ما اغستې دي کنه. یا ځینې خلک ډېر جدي وي ډېر دینداره وي، دروغ ته نه ویل کېږي، دروغ چې ووایي چې نو ډېر زر درته خاندي، مخکې دې نه چې پرې رسوا شي خپله خاندي کنه، نو خاندي به مطلب دا چې زه دروغ وایم. نو مطلب دا او بل دا چې ځینې خلک په دغه کارټون کې فرق نشي کولی، هغه غواړي چې د غم والا کارټون ورکي خو کارټون کې فرق نشي کولی. زما یو جدي سیریس ویډیو وه په هغې باندې یو ملګري یو افغان رور مې د کونړ هغې پې د خندا والا کارټون یې پې ورکړی او مال یې سخت زور راکړ، انسان یې که نه مال یې دغه وخت کې زور راکړه او ډېر خفه شوم. مال دا وګوره زه څه وایم او دا خاندي قلارې ویډیو کې خندا راغلی، هغه ویډیو باندې خندا کارټون ورکړی. بیا چې د هغه پروفایل ته لاړم د هغې څوک خپلوان مړو کوم مشر د هغه په مرګ هغه عکس یې شیر کړی په هغې هم دغه د خندا کارټون ورکړی او هلته یې لیکنې د غم لیکلې وه. نو بیا ما وویلې دا هغه اشین خر دی، اشین خر چې ورته وایي که نه دا د خندا او د ژړا کارټون نه پېژني. د ژړا کارټون چې هغې خوله کولا ونی هغه کولا ومي خلاصه مې هغه سره ژبه یې نه ښکاري، خولې چې سره نیولي او اوښکې یې بهېږي هغه د خندا اوښکې. نو دا خلک په دغه کارټون کې فرق هم نشي کولی، په دې مه خفه کېږئ ملګرو. نو دا چې تا ته څوک درکوي نو خپل مخکې ځه او شاته مه ګوره، مطلب دا چې کومه خبره ته ښه ښکاري شیر کوه.